دا بیت المال له چا دپاره جوړي؟ دا خو هم د دې عوامو دپاره جوړي، دا هم د ملک د خلکو دپاره جوړي چې چا واده نه وي واده ولا پکې وکړه، چا کور نه وي کور پکې جوړ کړه، څوک بیماران دي علاج پې وکړه، څوک بې روزګاره دي روزګارونه ولا برابر کا. زمونږ په دې ملک کې تقریبا 70% ځوانان دي، ځوانانو باندې ملک ترقي کوي، اسلام هم ترقي کوي، پارټي هم ترقي کوي. په دې ملک باندې چې کله عمران خان راغلی نو دوی ویل زما ووټ نه دی پکار، زما ځوانان پکار دي. هغه ځوانانو کوم ځای له ورسولو؟ وجه دا ده چې په کور کې یو بوډا دی شپږ اووه دا ځوانان یې ځوانانو ولا ووټ ورکړلو، د ملک وزیر اعظم ته ورسېدلو. دغه شانتي په اسلام کې چې کله ځوانانو داخل شلو اسلام ورسره مضبوط شولو. زمونږ په دې ملک 70% ځوانان دي، خدا ځوانان بې روزګارۍ د وجې نه ټول روان دي بار ملکونو ته ځي، پردي ملکونه پې آبادېږي. ځکه دلته نه کارخانه شته چې چېرته روزګار ولا برابر شي، انجینر شي ډاکټر شي. 40% داسې خلک دي چې هغې انجینران دارنګه ډاکټران دي، تعلیم یافته خلک دي. دا تعلیم یافته خلکو دپاره دي له روزګار نه میلاویږي. انجینر یې هسې خوشي ګرځي، روډ ماسټر ترې نه جوړ وي. ابا مجبوریږي نه چې غلا وکړي، ابا مجبوریږي نه چې د بل ملک آباد کړي، سعودي ته لاړ شي، دوبۍ ته لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي. که دلته کې ورته اسباب برابر شولو د خپل ملک به پې آباد وي. بار ملک نه به دلته خلک علاج دپاره راتللې. زمونږ د دې پیسې حکمران یوسې انګلینډ کې نورو ملکونو کې پې ځان له ځمکې واخلي، بیا چې کله د علاج دپاره شي هلته کې لاړ شي، او د مرګ دپاره قبر دپاره واپس پاکستان له راځي. نو پاکستان نه یو قبرستان جوړ دی. سړي زړه درد وکړي چې تر کومه پورې د مسلمانانو به دغه شانتي حالي د دې ځوانانو له کارخانې روزګارونه برابر کړه، دا به خورې بل ملک ته لاړ شي، خپل ملک به دې پې آباد شي. دلته بجلي زیاته مصرف کا یونټ در باندې نورم ګراني. نورو ملکونو کې چې زیات دغه کې ویل یاره د ده به سرور څه کاروبار به روان کړي، ځکه دا خرچه دا بجلي ډېره زیاته استعمالوي، یونټ ولا کم کړي. کارخانه ده په هغې باندې یونټ را کم کړي، وجه دا چې دا خلکو له فایده ورکوي، دا خلکو له روزګار برابروي. ډېر بې روزګاره خلک یې په روزګار لګولي دي، بار ملک نه کسان اوس یې روزګار باندې لګولي دي، ملک له فایده ورکوي، د باندې یونټ ارزان. نن کارخانې والا چې وګورئ سر ټکوي، رشوت ورکوي د بل کمولو دپاره، چېرې په ما باندې لږ بل کم راشي. وجه دا چې زما یونټ یو په ډبل باندې دی، یعنې چې کم کاروباري سړی دی په هغه باندې نور ډبل بوج ورچوي. نو دا وجه څه شی ده؟ وجه دا چې انصاف او عدل نشته دی. عوامو ته د انسانانو په نظر باندې نه کتلی کېږي، دین اسلام نشته دی په دې خلکو کې. بس چې یو ځل دغې کورسۍ ته ورشي یو بیله نشي بیا د دې خلکو هغه نشو کې پټ یو. الله دې په مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي. ښه دی چې زمونږ الله رحیم کریم ذات دی.